د سپین بولدک پوله د سیلابونو له امله د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. له کندهار څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې د ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه سپین بولدک تړل شوې. له سپین بولدک ولسوالۍ څخه باوري سرچینې پنجشنبې د زمري پر 8 صبح ورځپاڼې ته وایي د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې ګمرک کې د چهارشنبې شپې بارانونو او د اوبو زیاتوالي لامل شوي او بار وړونکي موټر او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سرچینې په وینا پاکستاني پوځیان او سپین بولدک اوسیدونکي له شپې راهیسې له ګمرک او سپین بولدک له دروازې د اوبو پر لرې کولو بوخت دي. په نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته ګڼ ستونزې سره مخ کړي دي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.